خوست کې د افغان ملي بانک له لوري د 1 میلیون افغانیو په لګښت د یاد ولایت مستوفیت ریاست کې د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې خپله څانګه پرانیستله. د مسؤلینو په خبره چې خوستي ولسونه کولی شي چې د دغه بانک څانګې له لارې د برېښنایي بیلونو تحویل، د ښاروالۍ او مالیاتي تعرفو تحویل او یو شمېر نور بانکي خدمتونو ته لاسرسی پیدا کړي. دا زموږ وطن ده، په دې کې موږ خبرې کړي دي. دا وطن، دا خاوره په موږ باندې حق لري. موږ باید ټول ملګري دې ته متوجه شو چې کوم مسؤلیت الله جل شانه موږ ته پر غاړه کړې ده، هغه مسؤلیت مو باید په ورځ قیامت کې رفع کړی وي، تر څو الله جل شانه ته په سپین مخ ودرېږو. نه دا چې ورځ قیامت کې زما په غاړه کې هغه څه پراته وي چې بیا د الله جل شانه په حضور کې جواب نشم ویلی. بلخوا د خوست مستوفیت ریاست چارواکي وایي دا چې د یاد ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکي په بهرنیو هیوادونو او هیواد دننه په کاروبارونو بوخت دي، نو د هغوی لپاره د پیسو په انتقال کې اسانتیاوې رامنځته کیدلی شي او هم به ولسونه وکولی شي چې په اسانۍ سره د برېښنایي بیلونو، دولتي تعرفې او یو شمېر نور اجرات ترسره کړي. نو اړینه دا وبلله چې دلته یو د بانک څانګه پرانیستل شي چې هغه افغانستان ملي بانک ته وسعه به دلته لنډه تعرفه راواخلي، لنډه بیا تحویل کړي، بیرته به اویزه راواخلي، لنډ به خپل مدیریت ته وسپاري. یعنې چې پخوا د یو چا کار په ورځ کې فارغ کېدی، اوس انشاءالله که خدای کړي په دې مطمئن یم چې په غنټه کې به فارغېږي. افغان ملي بانک وکولی شول چې په خوست مستوفیت کې د اوس میاشتو دپاره بلکې د ټولو هېوادوالو دپاره افغان ملي بانک خدماتو دپاره یوه نوې څانګه پرانیستله. نو دې په خاطر چې د معاشاتو په ورکړه کې به د نورو بانکونو سره مشکلات به لرلو، یا د مالیاتو تعرفو تحویلیو کې به مشکلات بعضې وخت پیدا کېدلو. نو اوس به ډېر په اسانۍ سره انشاءالله په نیم ساعت کې به د دې کورونه سر ته رسېږي. خوست کې د افغان ملي بانک څنګه داسې مهال پرانیستل کیږي چې له دې وړاندې هم د هیواد په 11 ولایتونو کې خپلې رسمي څانګې پرانیستي او اړونده خدمات ترسره کوي.